خمار می ګرځوي د چا د پاره لیونیا خمار می ګرځوي د چا د پاره لیونیا په اور دې نیولې انتظار لیونیا ماحول اثر لري کنه یو ماشوم د پاره دا کورنۍ ماحول چې دی هغه ډیر اثر انداز وي نو دغه د وړوکوالي خبره په کور کې ادب سره لږ ډیر شغف و بالخصوص زما والد صاحب چې وګنه هغه طریقت کې او تصوف سره هغې تعلق نو هغې لازمن چې دی نو مطالعه د کلوستیو دا د هغوی ژوند سره تړلی و کنه ماشوم په حیث باندې ما هغه یو اثر اغشته و د خپل والد صاحب دغه پاکیزه چې د هغوی کوم ژوند و د هغوی کوم طرف و د تصوف په اړخ باندې نو دغه ډېر اثر کړو دغه اثر سره بیا وخت په وخت کور کې نورم ادبي رونو خویندې چې نو هغوی یو تعلق لرو د لوست په حیث باندې یعنی لوست کېده به اردو ادب زیاتتر بیا راتلې به رسالې و راتلې باقاعده هغې کې رسالې تاسو ته پته ده چې اخبار جهان داسې هفتواره روزنامچې چې کومې به وي هغې کې به د هر چا خپله خپله حصه وه نو زمونږ هم پکې د ماشومانو دپاره هغې کې خپله حصه وه ما لازمي شوق سره چې هغه به لوست کولم اردو کې جی دا کوم چې چاپ شوي کتابونه دي هغه خو اته دي چې په هغې کې شعري مجموعې دي هم اردو او هم پښتو څومره پښتو څومره اردو دي دوه اردو شعري مجموعې ابتدایي چې دي که نه هغه دي هغې نه پس چې دي نو ټول پښتو کې دي خو دې کې یو انفرادیت دا دی زما په چاپ کتابونو کې چې ټپیزو مجموعه ده پکې نو ما ته ویل کېږي چې دا په زنانو کې دانشورانو راته ووایه چې په دې باندې کوم تبصره نګارو چې دا لومبی ده ټپیزو مجموعه په زنانو کې لیک چې دی که نه ټپیزو خو ډېرې دي لیک هم کوي ټول خو په مجموعي شکل کې یعنې په یو کتابي شکل کې د هغې راوستل چې دغه یا ما ته اعزاز دی الله رب العزت د طرف نه فضل کرم دی او نعتیه مجموعه د دې نه علاوه چې ناچاپ تیار دي او هغه پی ډي اف کې ما سره رالل کمپوز هم شو بس چاپ ته تیار دي اته هم دي د یوې پښتني شاعرې په حیث کله چې تاسو په مشاعرو کې ګډون کوئ په غونډو کې ګډون کوئ مشکلات درته وي نه وي کوي نو څه وي زه تاسو ته یو خبره کوم که نه چې دومره مزیدار ماحول جوړ شوی دی زمونږ ادبي رونه مونږ سره دومره لاس کوي مونږ دومره عزت راکوي چې شاید دا هم ده چې زما د لیک زیات چې دا رجحان دی زه لیک زیات کوم د هغې شاته هم د دغې ماحول راکولو یعنې هغه یو اعتماد اعتبار راکول عزت سره ډېر چې یو پښتني ته ډېر ضرورت وي که نه د هغه اعتماد هغه ما ته زما ادبي ټولنې راکړی دی چې کومه ادبي زما ارد ګرد چې کوم ماحول دی ما سره چې کوم تعلق لرونکي زما ادبي رونه دي هغوی ډاډ راکړی دی نو په دې کې زما خو ویاړ دی او ورسره د الله رب العزت شکرونه چې دونه سازګار ماحول دی نو د دې زما د لیک کې د دې اثر دی خو دلته یو پوښتنه دا ده درانۍ صاحبه چې که ماحول ښه دی او خپلې خویندې شاعران پښتانه دې ته هڅوي چې په دې غونډو کې ګډون کوي ولې بیا هم نورې پښتني شاعرانې نه راځي کم یې والي دي د مخکې نه خو زیاتې دي ما نه خو چې کله هم دا پوښتنه کېږي نو زه خو همدغه وایم چې هغه محفلونه چې به شاړ پراته هغه اوس آباد دي زنانه خپله نمایندګي کوي پکې په اکثریت کوشش کوي که نه چې رسونو کي په څه نه څه شکل کې نو دا خو خیر زه وایم چې مخکې نه حالات ډېر ښه دي کم دي نو کم دي نو وخت به لګي په دې کې خو خیر دا چې کم نه لږ زیات شوي دي نو دا هم خوش قسمته خبره ده خمار می ګرځوي د چا د پاره لیونیا
خمار می ګرځوي د چا د پاره لیونیا په اور دې نیولې انتظار لیونیا د عمر مې را ډکې نکړې سترګې په دردونو د عمر مې را ډکې نکړې سترګې په دردونو اے زما په مینا کې بیمار لیونیا پغې کې دې ودکړم که په زړه کې دې ودکړم پغې کې دې ودکړم که په زړه کې دې ودکړم د کال شوګیر وخلی یا دلدار لیونیا خمار می ګرځوي د چا د پاره لیونیا پور دې ام نیولې انتظار لیونیا د مینې د پښتو په سر قسم را سره وکړه د مینې د پښتو په سر قسم را سره وکړه تر عمره به زه ستا یم وفادار لیونیا